یو وخت زه ډیلي ته تللی وم. په ډیلي کې یو سړی ما ته په مخه راغی، ویل چې عشق کوې؟ ما دلته زما کاروبار دی. ما ته ویل ځغله ولاړ شه. ابا د ظالم زوی زموږ دونې غټ کاروبار دی، ځغله ولاړ شه. شپږ به پلاسه راټول چې ځغله ولاړ شه. باره زه وشرمېدم، برته راغلم. بل وخت په بهر ملک کې سینما وه، داسې خلک یې ګرځولي ټکي چې دا رقم و چې سر یې خرولي وو، هغه یې ټکي شو. چې چا به سر نه و خرولي، هغه یې نه پرېږدي. بس یو سړی داسې ساده سړی دی، بیا سر نه دی خرولي په سینما او نه نو په سیټ کې ناست وي، خو هغه بیا چکین والا راکړي، هر یو په دا سر یې وایي ما چکا وي. چې هر یو به سر خرولي وه، داسې نه ورته ویل چې سر بیا نه و خرولي، هغه بیا حلالوي. دی چې فکر وکړي چې په رسول الله حلالوي، هغه چکین والا چې راغلی باره فکر وکړي چې په خدای حلالوي مې، باره چې هغه ورته رانږدې سو، دی لا بله کم ورته ودرېد. هغه داسې وټکوي، د ظالم زوی ته په سر کې لاره نسته دي. دا بله ورځ چې رالم دا بله ورځ چې بیا په سرکه وکتم چې دا اخر دا رقم دا د اشیا پنکې کیسه وه. په ژوند اشیا پنکه مه رانیسه، دا نورې پنکې رانیسه په خپله چیچلېږي. اټرونیک سامان سته، یو سړي په اټم به پسکي واچوي، پخوا ته ما درکوم. اوس اټم به هم کار نه خاشیه پکښې ستی قربان شم. ډېر مو وخندل. یو وخت یو نفر روان و د زویه سره نه، موټر یې چلوي، یعنې موټر چلوونکی و. پر یو زنځیر باندې واله هغه په کوم اصطلاح بولي، سپایه بولي، پولیس یې بولي، عسکر یې بولي، هر شی چې بولي. هغه ورته ویله ول دا دې زوی دې د ورټول و، هغه ته دا دې پلار دې د ورټول یا په خلاص نو سر په خلاص ما ته څه ضرورت خو یو وخت هم له نصرالدین جلسه کوله، مې نارې یې کړې سبا جلسه ده په پلانکي ځای کې، داسې دي واسې دي بستان کوي دي داسې. هرې جلسې ته راپور شول، پوس ولاس خلکو ورته وویل نو ما ته څه ضرورت. دا بله ورځ یې بیا راوغوښته، چې راویې غوښته نیمه خلکو دا سلا ورته کړې وه چې پوه نیمه یې ورته ویل ناپوه. باره ورته ویل پوس ولاس، نیمه ورته ویل پوه، نیمه ورته ویل ولا ناپوه دي را ولاړ چې پوه دي پوه کړي.